بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي هندوستان چې ټول روغ جوړ او ښه وای. پراني ویډیو کې موږ زده کړو چې SQL سرور 2019 څنګه انسټالیږي. ما د SQL سرور 2019 انسټالر مخکې ډاونلوډ کړی دی تر څو زموږ ویډیو کمه وسیږي او په لږ وخت کې موږ ډېر څه زده کړو. تاسو هم کولی شئ چې انسټالر ډاونلوډ کړئ له مایکروسافټ افیشل ویب سایټ څخه او وروسته له ډاونلوډ څخه پې رایټ کلیک وکړئ او رن ایڈمنسټریټر ورته ووایئ او یس یې کړئ او لږ شیبه انتظار وباسئ تر څو هغه اړین معلومات یې راغونډ کړي او تاسو ته یې هماده کړي. لکه څنګه چې زموږ ته یې معلومات راغونډ کړو، زه غواړم چې کسټم خپلې خوښې انسټالیشن تر د SQL سره خپل خوښې انسټالیشن وکړم، نو زه په خاطر زه کسټم غوره کوم او ورته وایم چې انسټالوم او یا یادونه ورته چې دغه زه ډیفالټ پرېږدم. تاسو کولی شئ چې هغه ځای ورته بدل کړئ او په بل ځای کې انسټال کړئ، خو زه همدغه ځای ورته غوره ګڼم او همدغه دلته یې پرېږدم. انسټال ورته وایم او څو شېبه یو شارټلی ویټ ده تر څو اړین معلومات راغونډ کړي او انسټالیشن وینډو زموږ ته راغلله او زه انسټالیشن باندې کلیک کوم. نیو SQL سرور دغه لومړی آپشن چې دی باندې کلیک کوم او نیکسټ آپشن به موږ ته راشي او لږ انتظار څخه وروسته زما SQL سرور دغه نسخه چې ده ایوالویشنز ده، یعنې زه کولی شم چې 6 میاشتو پورې ترې وړیا ګټه پورته کړم او 6 میاشتې ډېر عمر ده، ډېر شی ده. موږ کولی شو چې SQL سرور ډېر څه زده کړو او د دې خاطر مایکروسافټ څخه مننه کوو. که چېرې ستاسو سره د SQL سرور لایسنس یعنې کیز واوسي، تاسو کولی شئ چې دغه انتخاب کړئ او دلته هغه کیز چې تاسو سره دی هغه انټر کړئ او نیکسټ ورته ووایئ. همیشه دپاره ترې ګټه پورته کړئ او د دواړو انسټالیشن کې کومه هېڅ داسې فرق نشته ده، دواړو انسټالیشن سیم ده، نو هېڅ تشویش مه کوئ ورته نیکسټ. او لایسنس نه پرته مونږ هیڅ کله نشو کولی چې لایسنس مونږ قبول نه کړو، مونږ مخکې لاړ شو. باید مونږ اړین یو هرومرو باید لایسنس اکسپټ کړو یا قبول کړو او مخکې لاړ شو. که تاسو غواړئ چې د لایسنس په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ دغه صفحې څومره ټول معلومات چې دي دغه یا کاپي کړئ او بل ځای یو ورډ ډاکومنټ کې پیسټ کړئ او یا یې پرنټ کړئ او په سړې سینې ولولئ. خو د هغې لوستلو دپاره باید تاسو یو مزېداره دود پتي ځان ته جوړه کړئ او ویې لولئ. زه نه لولم او نیکسټ باندې کړئ او تاسو خپلې خوښې ته پرېږدم. بیا هم نیکسټ. هیڅ ستونزه نشته، یو وارننګ د ټول کامیاب شوي دي. پاس ټو وارننګ 1 there is no fail, there is no skip. So next select all. زه غواړم چې د SQL سرور ټولو برخو څخه یا فیچر څخه ګټه پورته کړم په راتلونکي کې. دې په خاطر زه ټول غوره کوم. که تاسو غواړئ چې نه SQL سرور یو ځانګړی رول انسټال کړئ او ځانګړی فیچر انسټال کړئ، تاسو کولی شئ یوازې همغه غوره کړئ او نیکسټ ورته ووایئ او انسټالیشن یې بیا کم وخت اخلي. که چېرې لږ فیچرز وي لږ وخت یې اخلي او که زیات فیچر وي زیات وخت یې اخلي. زه لوکیشن انسټالیشن د هغه فیچر چې په کوم ځای کې ایښودل کېږي د انسټالیشن څخه وروسته زه ډیفالټ پرېږدم ستاسو خپلې خوښې ته. نیکسټ. او که تاسو غواړئ د SQL سرور دغه فیچرز په هکله معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو ګوګل ته لاړ شئ او هلته بشپړ معلومات ټول پاس دي. وارننګ د وارننګ is کومه ستونزه نه ده. there is no issue so we can install it still and I want to click on next. ډیفالټ یې پرېږدم دا ځکه لومړی ځل ده. که چېرې دا دوام ځل زه کوم بیا ډیفالټ په ځای نیمډ انسټنس زه غوره کوم او هلته نوم ورکوم او ډیفالټ نوم یې زه پرېږدم، هېڅ نه چړم او نیکسټ. ویټ لږ ځنډ څخه وروسته به انشاءالله نیکسټ بټن چې د فعاله شي او همدا
دغه ځای کې پرېږدم. نیکسټ بیا ورته وایم دغه سروس د SQL سرور سروسونه چې دي د هغوی دپاره تاسو کولی شئ دغه ډیفالټ اکاونټ پرېږدئ یا تاسو مخکې له مخکې وینډوز کې اکاونټونه جوړ کړئ ډومین لاګینز جوړ کړئ او دلته هغه سرچ کړئ براوز یې کوئ او هر ځای کې چې هغه پروت هغه اکټیو ډایرکټري کې وي یا وینډوز کې وي هغلته هغې ځای څخه یې غوره کړئ او پاسورډ ورته ورکړئ. دا ټول څخه غوره لاره ده چې هر سروس دپاره موږ یو جلا اکاونټ ولرو او یو جلا پاسورډ ولرو. ځکه که چیرې یو سروس کمپرومایز وکړي یا هیکر هغه په دې وتوانېږي چې یو سروس هغه هیک کړي نو په دغه صورت کې بیا بل سروس چې د هغه به نه افیکټ کېږي هغه به نه ترې متاثره کېږي یا هغې باندې بده اغېزه نه کوي. نو په دې خاطر ټول نه غوره لاره ده چې هر سروس دپاره جلا جلا یوزر یا اکاونټ جوړ شي او پاسورډ ورکړل شي تر څو له آینده ستونزو څخه وژغورل شي. زه ورته یم نیکسټ هر څه په ډیفالټ پرېږدم. دلته زه غواړم چې لومړی ځل چې دا SQL سرور ته د وینډوز اپلیکیشن موډ له لارې داخل شم یعنې کوم یوزر څخه چې زه وینډوز ته داخل شم همغه یوزر څخه زه SQL سرور ته هم داخل شم. نو په دې په خاطر زه اډ کرنټ یوزر ورته وایم. که نه تاسو کولی شئ یو بل یوزر هم ورته اډ کړئ یا ریموو کړئ کرنټ. زما یوزر چې کرنټ یوزر چې له کوم لارې څخه زه وینډوز ته داخل شویم هغه اریوبوال په نوم ده او زه ورته یم چې نیکسټ. بیا هم زه اډ کرنټ یوزر او هر څه ډیفالټ پرېږدم هېڅ نه چېړم او نیکسټ ورته وایم. بیا هم نیکسټ او اډ کرنټ یوزر. بیا هم زه تکراروم چې کرنټ یوزر نه مراد هغه یوزر چې زه وینډوز ته ترې داخل شوی یم. نیکسټ زه ورته یم چې اکسپټ. لږ باید مونږ ورته انتظار شو بله چاره نشته ده. دغه ډیپینډ کوي چې تاسو ماشین چې د تاسو د کمپیوټر یا لپټاپ چې دغه څومره قوي ده څومره وړتیا لري چې څومره ستاسو لپټاپ یا کمپیوټر قوي اوسیږي هماغومره به کم وخت اخلي او که چیرې ستاسو کمپیوټر ضعیفه اوسیږي یعنی ریم پروسیسر او دغه شیانې چې دي هماغومره به زیات وخت اخلي. زما چې د کورای 7 د 8 جنریشن لپټاپ دی واو تاسو هم زه نیکسټ کوم. بیا هم لږ انتظار بله چاره نشته ده. پایتن انسټالولو دپاره باید مونږ انتظار وکړو. پایتن څه ده چې یو پروګرامینګ لینګویج ده او نن سبا ډېر شهرت لري په انالایزینګ کې. زه اکسپټ کوم. بیا هم انتظار. دغه پایتنز پیچز چې وو هغه باید مونږ اکسپټ کړي وای او انتظار وباسي تر څو هغه اپډیټ شي SQL سرور سره یو ځای شي او ډاونلوډ شي انسټال شي. نیکسټ بټن بیا کلیک کوو او زه دا ځل ورته یم چې انسټال او انسټالیشن د SQL سرور روان شه. دغه یو څو وخت اخلي نو زه ویډیو پاوز کوم او چې کله انسټال شي بیرته راځو. انسټالیشن روان ده چې تکمیل شي مو بیرته راځو انشاءالله. زه ویډیو بیا هم تاسو وینئ چې SQL سرور انسټال شو او زما ماشین چې د کمپیوټر چې د انسټالیشن ته اړتیا لري نو زه هم مجبور یم چې خپل کمپیوټر چې ده ریسټارټ کړم او اوکې بټن باندې کلیک کوم تر څو زما کمپیوټر چې ده ریسټارټ شي. تر څو چې ریسټارټ کېږي زه خپله ویډیو بیا هم پاوز کوم او چې کله ریسټارټ شي بیرته راځو.
زموږ دغه اس کیو ایل سرور چې دا انسټال سکسسفولي شو انشاءالله هیڅ مشکل نشته دی او وروسته موږ وګورو بلې ویډیو کې چې اس کیو ایل سرور ته موږ څنګه لاګین شو او ما کمپیوټر خپل ریسټارټ کو زه غواړم چې کلوز یې کړم او دغه ویډیو ځان سره سیو کړم. مننه له ملتیا څخه مو.